په یو کلي کې یوه جینۍ اوسېده چې د هغې نوم زرمینه و. هغه ډېره زیاته ښکلې جینۍ وه او نرمدله هم وه، خو د دې قسمت ډېر زیات خراب و. د دې پلار مړ شوی و او دا خپلې بوډه مور سره اوسېده. د دې زندګي د مشکلاتو نه ډکه وه. په کلي کې به اکثر ښځو دې ته وی چې زرمینې ستا واده به کله کېږي. دې به ورته په خندا باندې ووي چې الله ته پته ده. یوه شپه د دې کور ته یو سړی راغی. هغه سړي د دې د کور دروازه ووهله. د زرمینې مور ورته دروازه کولاو کړه، نو ویې لیدو چې بار یو مالدار سړی ولاړ دی. د ده کپړې قیمتي دي او په لاس کې ډېرې زیاتې تحفې دي. د زرمینې مور ورته ووی چې ته څوک یې؟ سړي ورته ووی چې زه د ډېر لرې نه راغلی یم او زه زرمینې سره واده کول غواړم. د زرمینې مور حیرانه شوه او ورته ووی چې موږ خو غریبانان خلک یو، ته زموږ نه څه غواړې؟ هغه سړی په خندا شو او ورته ووی چې زما خو صرف زرمینه پکار ده، نور هر څه به زه تاسو ته درکم، دولت، کورونه، آرام، هر یو شی به زه تاسو ته درکم. زرمینه هم راغله. زرمینې چې دې سړي ته وکتو نو د دې سړي سترګې څه عجیبه غونته وې. زرمینه ویرېده، خو هغې خپلې مور تکلیفونو ته وکتو نو خاموشه شوه. د کلي په جرګې کې دا خبره وشوه. څه خلکو وی چې زه ښه ده، غریبه جینۍ ده، قسمت یې بدل شو. خو یو بوډا بابا پکې ووی چې دا سړی ماته ټیک نه ښکاري. خو د دولت په لالچ کې ټول خلک ړانده شوي وو. هغې ټولو د واده تیاریانې شروع کړې. د کلي خلکو ټول کلی سجاو کړی و. هر طرف ته به ډولونه وهلی شو او خلکو به خوشحالۍ منولې. خو چې څنګه د واده هلک راغو، ماحول एकदम بدل شو. نری نری هوا لګېدل شروع شو او ډیوې مړ کېدو باندې راغې. زرمینه د واده په کپړو کې ناسته وه، خو د هغې زړه ډېر زیات بېچین و. اچانک هماغه بوډا بابا مخکې راغی او چغې یې ووهله چې ودرېږئ، دا واده نشي کېدی. ټول خلک ډېر زیات حیران شو او ورته وویل چې ولې؟ بوډا بابا د قرآن شریف آیاتونه